قدرمنو لیدونکو افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې پکې د ملاریا مرض زیات تر سترګو کیږي په ځانګړې توګه په ګرمسیرو سیمو کې چې د ملاریا ماشي پکې زیات دي د دې ناروغۍ سره څنګه باید مبارزه وشي او د درملنې لارې چارې څه دي په همدې اړه به په نیویارک کې د جمیکا د روغتون څخه د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب میر علي سادات سره خبرو ته کینو چې موږ سره د سکایپ له لارې مهرباني کړې ده او مل دی ډاکټر صاحب ډیره زیاته مننه ستړي مشئ په خیر راغلی په پیل کې که د دې مرض د رامنځته کېدو علتونه واضحه کوي تشریح کوي او وجود ته څه ډول ستونزې پیښولی شي مهرباني مننه ښایسته خورې د ټول نه وړاندې تاسو ته او د اشنا تلویزیون محترمو لیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم ملاریا یوه پرازیتي یا انتاني ناروغي ده چې د یو مخصوص پرازیت یا میکروب په واسطه باندې خپریږي دغه پرازیت د یو مخصوص میاشي په واسطه باندې د منتنو انسانانو څخه سالمو انسانانو ته انتقال کوي معمولا کله چې دغه میکروب د انسانانو وینې ته داخل شي او په لومړي قدم کې ځیګر ته او د هغې څخه وروسته بیا د وینو سرو کرویاتو ته داخلیږي د سرو کرویاتو د تخریب سبب کیږي مریضانو ته معمولا په لومړي قدم کې سردردي پیدا کیږي د ملا دردونه کسالت دلبدي استفراقات او د دې په تعقیب مریضانو ته شدیده لړزه لرونکې نوبتي تبه پیدا کیږي او د هغې په تعقیب باندې به مریضان زیاتې خولې کوي په افغانستان کې په دې مرض د اخته کېدو د مخنیوي لارې چارې پخپله په افغانستان کې دننه خلکو ته څه دي صاحب د ملاریا د مخنیوي په ارتباط باندې باید خلک په ټولنیز ډول باندې د خپل محیط او چاپیریال د پاک ساتلو کې پوره برخه واخلي او د خپل محیطي حفظ و صحي پوره لحاظ وساتي همدارنګه د ملاریا په موسم کې باید خلک د ملاریا ضد جالیو څخه استفاده وکړي یعنی کله چې ویده کېږي د هغې څخه استفاده وکړي خپل کورونه او د خوب کوټې باید د ملاریا ضد حشره وژونکو دواګانو په واسطه باندې دوا پاشي کړي همدارنګه د ولاړو اوبو ډنډونه د منځه یوسي د ناپاکو ویالو سرونه باید پټ کړي چې په عمومي ډول باندې دغه د ملاریا د میاشي د ودې او د تکثر ځایونه دي دا باید په عمومي ډول د منځه ولاړ شي او خلک باید په د وزارت صحت عامه په کمپاینونو کې پوره برخه واخلي بله د دارو درملو یادونه مو وکړه کله لیدل کېږي چې ملاریا د قوي دارو درملو په وړاندې هم حتی مقاومت کوي او درملنه بې نتیجې پاتې شي د دې دلیل څه دی ډاکټر صاحب رښتیا هم د ملاریا پرازیت لکه د نورو میکروبونو په شکل د وخت په تیریدو باندې د دواګانو په مقابل کې مقاومت ترلاسه کوي او دا مقاومت معمولا هغه وخت رامنځته کیږي چې کله مریضان خپل دوا په مکمل او منظم شکل باندې ونه خوري په دې صورت کې نه یوازې دا چې مرض د منځه نه ځي بلکې هغه میکروب د دې دوا په مقابل کې مقاومت ترلاسه کوي بل دلیل دا هم کېدای شي چې مریضان ناوخته ډاکټر یا کلینیکي صحي مرکزونو ته مراجعه کوي په دې صورت کې مرض ډیر وخیم او پیشرفته وي معمولا د بدن اعضاء مصاب کړي وي په دې وخت کې هم د دواګانو موثریت کمیږي بله د ملاریا د له منځه وړلو دپاره او په وړاندې د مبارزې په ډګر کې په نړیواله کچه څه نوي پرمختګونه هم شوي دي ډاکټر صاحب د ملاریا ناروغي چون یو خطرناکه ناروغي د په دې ارتباط باندې ډیر زیات تحقیقات صورت نیسي دغه تحقیقات د تشخیص په ارتباط د تداوی په ارتباط او د دې د مخنیوي په ارتباط باندې صورت نیسي د تشخیص په ارتباط باندې نوي میتودونه او نوي وسایل رامنځته شوي دي د تداوی په ارتباط باندې هم ډیر قوي د ملاریا ضد دواګانې او همدارنګه د حشره وژونکي ضد دواګانې رامنځته شوي دي د مخنیوي په ارتباط باندې په اوسني وخت کې عمومي خبره دا ده چې د ملاریا د میاشي د تکثر ځایونه باید د منځه ولاړ شي او هغه محو شي د واکسین په ارتباط باندې هم یو اندازه کار شوی دی خو واکسین لا اوسه پورې تحقیق لاندې دي او عام استعمال لپاره نه دي آماده شوي خو د مخنیوي په ارتباط باندې مهمه خبر دا ده چې د ملاریا د میاشي تکثر او د هغې غذایونه د منځه یوړل شي بله د دې ناروغۍ مثلا لوی هغه ګواښونه چې دي تر ټولو خطرناک څه دي او تر ټولو زیات ستاسو په نظر څوک په نښه کوي صاحب مهمه پوښتنه ده د ملاریا پرازیت معمولا په ماشومانو حامله ښځو او زړو خلکو کې وخیم سیر لري که په وخت باندې تداوي شي عواقب ډیر ښه دي خو که تداوي نشي معمولا د بدن مختلف اعضاء د تاثیر لاندې راولي چې په دې کې د وینې سره کرویات حتی پښتورګي ځیګر توهال یا تورې سږي حتی دماغ مصابوي چې په دې تعقیب باندې مریضان ته شدید کمخوني پیدا کیږي د پښتورګو عدم کفایه همدارنګه دماغي ملاریا چې بالاخره مریضان ته کوما او د مرګونو سبب کیږي بله تاسو نه ډیره زیاته مننه کوو ډاکټر صاحب سادات همدغسې بریالي اوسئ او بیا به هم تاسو ته زحمت درکړو خوشحاله اوسئ صاحب ډیره مننه تاسو ته هم مننه خوشحاله اوسئ